د ازموینې ملي ادارې له لوري د امر بالمعروف وزارت اړوند کابل ښار لپاره له 200 محتسبینو څخه ازموینه واخیستل شوه. په دې پار جوړې شوې ناستې ته چې پکې د ازموینې د ملي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقانی په شمول د امر بالمعروف وزارت د پلان او پالیسي معین شیخ محمد فقیر محمدي، د پوهنتون استادانو او کاندیدو محتسبینو شتون درلود. د ازموینې ملي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقانی وویل د خوښۍ ځای ده چې په آزاد افغانستان کې د علماو ازموینه اخلو، او زیاته یې کړه دا د اسلامي نظام ذمهواري ده چې د اسلامي شعایرو او معروفاتو اقامه او د منکراتو ازاله وکړي، چې د دې ذمهواري د ترسره کولو لپاره اسلام اصول ټاکلي چې د دې اصولو زده کول او ارزیابي کول اړین دي، چې نن موږ د دې موخې د ترسره کولو لپاره راټول شوي یو. د دین اقامه، د دین ترویج، د معروفاتو اقامه، د منکراتو ازاله، اسلام د هغې دپاره خپل اصول او ضوابط دا لري چې کله یو اسلامي نسخه صحیح استعمال شي د هغې نتیجه ښکلې راوځي، چې کله نسخه غلطه استعمال شي نتیجه بیا غلطه راوځي. په دغه خاطر باندې چې هغه اصول او ضوابط چې اسلام د دین د اقامې دپاره، د دین د ترویج دپاره، د معروفاتو د اقامې دپاره، د منکراتو د ازالې دپاره وضع کړي دي، هغې باندې ځوانان وروزل شي او د هغه اصولو ضوابطو په رڼا کې دین په دې خلکو کې رایج شي، دین په ټولنه کې حاکم شي او د دې دین د سوري لاندې خلک ژوند وکړي. د دې دپاره ځوانان تیارول، د هغې نه امتحان اخیستل چې دغه ځوانان چې په دغه اصولو او ضوابطو باندې ټریننګ شو، تربیت ورکړل شو، پوه کړی شو، هغه اصول او ضوابط ورته مستحضر دي که مستحضر نه دي. د دې دپاره دغه امتحان دایر شوی دی چې دغه ځوانان چې نن اراده کړې ده چې دغه اصول او ضوابطو په رڼا کې به خپل خدمت سرته رسوي، آیا دوی ته هغه اصول او ضوابط مستحضر دي او که نه دي؟ نن په معاصره دنیا کې چې موږ وګورو د هر کار دپاره مزیدار او مترقي او پرسهولته لارې راوتې دي، وسایل دي چې د هغې نه استفاده دا ضرور ده. د هغې نه یو دغه ټولنیز امتحان، ډلیز امتحان، د دې دپاره چې کوم طریقه جوړه شوې ده معاصره د سهولت نه ډکه، چې د ملي امتحاناتو د ادارې په چوکاټ کې دغه ازموینې اخیستې شي، دا ډېره اسانه لار ده. دغه راز د امر بالمعروف وزارت د پلان او پالیسي معین شیخ محمد فقیر محمدي محتسبینو ته په خطاب کې وویل ازموینه اخیستل په اسلام کې یو اصل دی. الله جل جلاله له ابراهیم علیه السلام څخه هم ازموینه واخیستله تر څو مقام لوړ شي، نو په همدې اساس د ازموینه ستاسو د استعداد معلومونې پر بنیاد ده. دا د الله تبارک وتعالی له طرف نه حضرت ابراهیم علیه السلام نه هم امتحانونه اخیستلی شوي. دا ځان ته خبره ده چې د ابراهیم علیه السلام امتحان دا د څه جرم دپاره نه و، ابراهیم علیه السلام امتحان دا د مقاماتو ورکولو دپاره و. هغه پر محتسبینو غږ وکړ چې دوی د قوم لارښوونکي دي او سر و کار مو له قوم سره دی. اسلامي امارت او امر بالمعروف وزارت غواړي دا معلومه کړي چې د دوی له لوري ولس ته وړاندې شوي استازي د ولس لپاره څنګه دي. تاسې باید داسې کړنې ترسره کړئ چې ستاسې د احتساب له وجې امت او قوم پر نظام باوري شي. تاسې باید د داسې کړنو ترسره کولو ځان وساتئ چې په وجه یې ولس له نظام او امر بالمعروف څخه منفور شي. نو تاسو به امتحان په ښه فضا کې ورکوئ، آرامه فضا کې به ورکوئ، خبرې به نه کوئ، ښه په اطمینان باندې سوچ سمج فکر باندې به پرچې تاسې حل کوئ، ورخطایي به نه کوئ چې زر 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 حل کو ووځه. دا 4 ساعته ستاسو دپاره مقرر شوي، دا 4 ساعتونه پکې تیر کړئ، خو سوچ فکر باندې دا خپل پرچې سر ته ورسوئ حل یې کړئ. داسې نه چې بهر ووځئ یاره دا نقطه داسې په کار ما داسې کړې، دا داسې په زما سوچ نو ښه سوچ پکې وکړه. او تاسو داسې یو ځای ته منتخب شوي یاستئ، امر بالمعروف نهی عن المنکر سمې شکایت وزارت، بیا هغې کې اداره د اصلاح التربیت، بیا اصلاح التربیت کې د محتسبینو په نامه باندې ستاسو انتخاب شوي. تاسو به ډېر احتیاط کوئ، ستاسو مخه د قوم سره ده، تاسو
منګه یا نور مسؤلین مامورین رئیسان وزیران د قوم سره مخ کیږي نه ستا شپه ورځ مخه د قوم سره ده ته د قوم رهنمای دا قوم ټول د امارت اسلامی د هغې انتخاب له تا نه کوي چې محتسب څنګه سری دی تا باندې قیاس کوي چې امارت اسلامي هم دغسې دی ته به ډېر سوچ و فکر کوې په دې خپل ستا یو عظیم الشانې وظیفې دپاره انتخاب دی ته به د دې انتخاب دپاره کار کوې لکه څنګه چې د محتسب دپاره کوم صفتونه پکار دي هغه صفتونه به په ځان کې راولې هغه به پیدا کوې د اخلاقو نه به کار اخلي استقامت نه به کار اخلي د دې خلکو ټولې ذمهواري ستا باندې ده دا ټول خلک هغه تا ته ګوري ستا ظاهر و باطن سیرت و صورت دا به په شریعت هم برابري په اصولو هم برابري ستا ظاهر او باطن دا دواړه به داسې وي چې خل تا ویني هغې د اسلام سره د دین سره د امارت اسلامي سره د نظام سره مینه محبت پیدا کړي په ورته وخت کې د یاد وزارت ویاند محمد صادق عاکف له رسنیو سره په خبرو کې وویل د ازموینې ملي ادارې له لوري د امر بالمعروف وزارت اړوند کابل ښار لپاره د 200 محتسبینو د ګمارنې په موخه له علماو کرامو څخه ازموینه واخیستل شوه چې دا محتسبین به په پلازمینه کابل کې د وزارت له لوري د ورکړل شویو پالیسۍ پر اساس کړنې ترسره کوي 256 نفر در امتحان شرکت کرده و 200 نفر جلب میشه که فیصدی کامیابی 60 است از نمرهشان که یو څوک 80% نمرې ویسي هغه کامیابه ده او که یو څوک 80% نمرې وینسي نو هغه بیا له جلب څخه پاتې کیږي هغه نه استخدامیږي خو د دې ترڅنګ هغه څوک چې کامیاب شي له هغوی څخه بیا د ویناوالۍ لپاره تقریري امتحان په وزارت کې زموږ د امتحاناتو 6 کسیزه کمیټه ده هغوی به بیا امتحان ترې اخلي د ویناوالۍ لپاره ځکه دوی په ټولنه کې د خلکو سره مخ کیږي خلکو ته وینا کوي چې هغه د وینا وړتیا ولري او وکولی شي چې خلکو ته په هغه طریقې باندې لکه څنګه چې قرآن وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه خلکو ته د الله دین ته دعوت وکوي په نیکه طریقه او په حکمت باندې نو که دوی کې دغه وړتیا شتون ودرلوده بیا به دوی استخدامیږي او که دغه وړتیا شتون پکې ونه درلوده بیا نه استخدامیږي په دې تړاو محتسبینو ژمنه وکړه چې د مشرانو په پوره اطاعت او د ټاکل شویو پالیسۍ پر اساس به کړنې ترسره کوي الحمدلله شکر مسؤلین زموږ چې دي ټول شیوخ دي او زه د هر شیخ همدارنګه د خپل استاد په حیثیت باندې هغه امر ورته منمه ځکه الله عز وجل فرمایي چې تاسې د خپله د امیرانو هغه امیرانو چې هغه د اسلامي نظام په چوکاټ کې همدارنګه تاسو ته امر کوي د هغو پوره اطاعت وکوئ موږ د دې پوره اطاعت کوو او د دوی هره خبره چې دی په تورو سترګو باندې چې دی موږ ته قبوله ده او موږ به د دې هغه وظیفې چې کوم موږ ته سپارلي هغې به پوره همدارنګه چې دی خلکو ته رسو او اخلاق به کوو خلکو سره به ښه رویه کوو او خلکو چې دی د دین اسلام نه متنفره کوو د یادولو ده چې د ناستې په پای کې د ټولو مسؤلینو پوښتونکو د سوالاتو صندوق پرانیستل شو